ټیټین لیګ نن به کوم افغان لوبغاړي څه وخت ولوبیږي دلته یې وګورئ. سلام ستړي مه شئ، زموږ چینل ته په خیر راغلی. که غواړئ پوه شئ ویډیو تر اخره راسره وګورئ. د تیرو ورځو په څیر نن هم د ابوظبي ټیټین لیګ کې 3 لوبې ترسره کیږي چې له یوې لوبډلې پرته به 15 لوبډلو کې افغان لوبغاړي هم لوبیږي. نن د کومو لوبډلو لوبې دي او کوم افغان لوبغاړي پکې لوبیږي دلته یې راسره وګورئ. بنګله ټایګرز د موراټا عربینز پر وړاندې نن لومړی او عمومي اومه لوبه د بنګله ټایګرز او موراټا عربینز لوبډلو ترمنځ د افغانستان په وخت 4:30 بجې په شیخ زاید کرکټ لوبغالي کې پیلیږي. موراټا عربینز 2 لوبې ترسره کړې دي چې یوه بریا یې خپله کړې او بنګله ټایګرز بیا یو لوبه ترسره کړې ده او ماته یې خوړلې ده. د بنګله ټایګرز لپاره کریم جنت، قیس احمد، مجیب الرحمن، فضل الحق فاروقي او نور احمد لوبیږي، خو نور احمد بیا په ټیټین لیګ کې برخه نه ده اخیستې. همداراز په موراټا عربینز لوبډلو کې جاوید احمدي او یمین احمدزی لوبیږي. ملګرو دا به زمونږ چمتو شوي ویډیو د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او تر بلې ویډیو ښه وخت ولرئ.